موږ په دې ویډیو کې زده کړل چې څنګه خپل د انګلیش سپیکینګ سکیل قوي کړو او په دې ویډیو کې مو دا هم وویل چې موږ به شپږ شارټس ویډیوګانې کې شپږ طریقې زده کړو چې د هغې په مرستې سره موږ خپل د انګلیش سپیکینګ سکیل قوي کولی شو. دوهمه طریقه او دا هم ډېره اهمه او ضروري طریقه ده پریزنټیشن سکیل. د پریزنټیشن سکیل څخه مې مطلب دا دی چې کله انګلیش کتاب خلاص کړ او د انګلیش ریډینګ مو په لوړ اواز باندې شروع کړ، په داسې وخت کې باید تاسو ودرېږئ او قدم وهل شروع کړئ د مطالعې پر ځای کې. یعنې ریډینګ هم کوئ او ګرځئ راګرځئ هم، او خپل فکر داسې جوړ کړئ تاسو کوم ریډینګ کوئ دا تاسې لیدونکو ته وایئ، او دا به تاسو سره څه مرسته وکړي. کله مو د انګلیش کتاب خلاص کړ، په لوړ اواز مو ریډینګ شروع کړ او د دې سره تاسې قدم وهل شروع کړ، دا به تاسو سره څه مرسته وکړي. که چېرته تاسې د پریزنټیشن سکیل عملي کړئ، یعنې په دې باندې کار وکړئ، نو یو ځل بیا دا تاسې د انګلیش سپیکینګ مسل قوي کوي. اوس چې کله د پریزنټیشن سکیل عملي کوئ او په دې باندې کار کوئ، په دې کې یو ټریک دی. موږ په دې ویډیو کې زده کړل چې کله یو کس په انګلیش باندې پوهیږي، یعنې د انګلیش د فلمونو څخه مطلب اخیستلی شي، د انګلیش کتابونه مطالعه کولی شي، خو خبرې نشي کولی، نو پرته د شکه چې د هغه آوټپوټ برخه کمزورې ده او په آوټپوټ کې زموږ سره سپیکینګ او رایټولو. اوس که چېرته تاسې د پریزنټیشن سکیل، یعنې موږ چې کومه اوس دوهمه طریقه د انګلیش سپیکینګ د قوي کولو دپاره وکړه، که چېرته تاسو په دې باندې کار وکړئ او دا طریقه عملي کړئ، نو ستاسې د آوټپوټ برخه ورسره ډېره قوي کېدلی شي. یعنې تاسو ریډینګ هم کوئ او سپیکینګ هم کوئ. تر ټولو ضروري څیز که چېرته تاسو د پریزنټیشن سکیل عملي کړئ او په دې باندې کار وکړئ، نو په دې سره تاسو جرأت ډېرېږي او تاسو خپل فکر داسې جوړوئ چې تاسو کوم ریډینګ کوئ دا تاسې لیدونکو ته وایئ. نو په راتلونکي کې به تاسو بیا وشئ کولی چې د خلکو په منځ کې انګلیسي ووایئ، چون تاسو پریکټس